غزوه حضرت ابوبکر نه دا اوس که څنګه نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد. غصبه ها دا ټول غاره یو څه دا جنگ نه تخلي و دا درې چیرې تخلی وو دا کسه کپویږي اور به خود وړو کې دی کنه تصویر وړو کې دی تاریخ خلفاء لکه ټاکا تاریخ الخلفاء دی چا ده ودرګه خپل وخت سره پړويږي ځان ورته پړاو به کړی مهرباني وکړه دا کتاب دی کسه مې کی درته ها دا یې غنا ابو بکر یې غنا چې ټول پیغمبر نه جدا شو وتخلونه چې ټول نه پهله زت خلهم جنگ نه پېښوي دا کسه دروغ ولې تی وای روایت وای دا د روایت دا د کنه روایت دا د کونځ به ټیک شوی دی مې کی نه کنه دا صحیح حکم ځای کې دا ټیک کونځ به شوی دی دا یو درګه دا حکم ځای کې وای و تختیدلو حکم ځای کې جنگ نه تخلیو کنه جنگ په کوم ځای کې وو ایران کې وو پاکستان کې وو په افغانستان دا څو سندر تخپل کتاب روایت کو تخپل دغه کې ډرامې مکه تخلیو جنگ نه په کوم جنگ کې سې جنگ خو سوي د چیرې سوي د په څه نامو یاد دا ودرګه نامه در در خلم ودرګه دا په دغه روایت کې جنگ اوهد دا جنگ اوهد دا جنگ اوهد کې څه شی وسو غاونه تخلیو خپل لور دي چې ټول نه پهلا غا کور تر تخلیو ابو بکر او په خدای قسم که تر اوسه يهودو دومره دروغ ویلي لکه دا تاسو دا کنه مخ ته دا یاد نه دی څه چل دی وی وای زوس له بخاری درته ثابت کړم چې ابو بکر رضی الله عنه نبی علی السلام په څنګه کیو نو خدا خلفای د نکسیس د کتاب څخه ما دي کسي نه دروغ ولی روایت کچيري دی ابو بکر دا خبره و په خدای قسم زه د ټول عمر دی پاره میډیا پر एकदम د شپږ وسو مسلمانانو په مخ وخه دا کسي دا صبر وکا ورګه لګی تیز کندرته وایا نر وی وایا دا پړوي کا وی وایا وجه الله بنده مختنه معلومیږي دا دې کنه دا د کوم ګوډ اندر به کړه خدایو دې کنه دی وایا سیدا ته پړاو کا کنه دا روایت ټول پړاو کا کنه دې زګه دې خدا غږه خبره صدایو دې زګه بیا دا وا سیدا ګوره موږ ته خو نخ کاری تا ته خو کاری کنه پړاو کدا اردو به خو پیګو کنه ټول نه پهلا غارت خلای وکړه پېښوي دا کس ټول پیګو وای ټول پیګي په اردو کې په پښتو کې انا مهرباني وکړه شروع غزوه حضرت ابوبکر نه دا اوس که څنګه نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد. دا وګوره دا روایت تو خه دا سید دغه دا دې کړه سید شباب حسین چې د تخله وګوره دا روایت ده سید شباب حسین نه تخله دا وګوره دا ویني دا تخله و د المؤمن دار لباس د مدرسې نه تخله دا وګوره وکاسه دا دې وکاسه دا وکاسه عبادت جان ته مکو دی تولند نه مېږي پېښ استغفر الله مالوایا ابو बकर फरमाते हैं कि ग़ज़वे उहद के दिन तमाम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हो गए थे। सबसे पहले ही मैं भागने वालों में से था। गाख पलाये नहीं दरोग वाले दरोग ना आया کچيري دا روایت کی ابو بکر رضی الله بنده دغه روایت دی ما یاد ده دغه کتاب خو راوړه دا کتاب راوړه خپل ګوګل چې دا کتاب راوړه وګسه لا اله دا اوس مسلمانانو دا بیچاره نه پیغام سیریز سکرین شاټ پیدا کړی دا والله که دغه کتاب نوم لا دغه کتاب دی لا ولا که تر اوسه لیدلی دا دې کنه کې د تاریخ الخلفاء دا روبسه ګوګل چې وایي تاریخ الخلفاء روبسه کې ګوګل چې روبسه لای صبر وکړه ملاکه
بل چې کوم روایت ښکاره کو دا مو منه بیا او کنه خدا نه مني دا نه ښکاري دوی ته دی غریب خو داسې دا اصلا کې د دې 12 امام خو 12 کاله نه خبر اوره دغه ابوبکر لور څه نامې ده ورسه ابوبکر لور څه نامې ده وای ته په دې روایت کې نه ته وای ورته په دې روایت کې هغه ویلي چې خپل کور ته دی راغی غلطه به نوم درته ښکاره شوی کنه ته وای عائشہ نامی था ना ऐशा से रवायत इनके बाप अबू बकर ने कहा कि دا وقت كان استوسوس دا خبره روس ابو بكر رضي الله عنه ويلوس بعائشه رضي الله عنها سولنا خدا دا ابو بکر لور دی کنه دا کسنات راته خلا ودا اکثر دا روایت د چا نه دراوړل دی دا تاریخ الخلفاء ولا دا کتاب دی روي بس دا تاریخ الخلفاء دی ما په مخ کې پرو د دروغ ولي وای رو بس نا صبر زه استاد صحيح البخاري دروخه نه ما ته صحیح البخاري ما خیزر تكون غاخي اندارو بس لما تر ټولو معتبر کتاب صحيح البخاري 4-2-5 دی تاریخ الخلفاء کې رو بس 4-2-5 صفحه دريزر ما يكتبان كده قاری سے محترم دینه بس هغه تفسیر عائشی ولا د ظهیر نشي هغه تاسو را پیدا کړی ته مکتبی بندي دی قاری صاحب تفسیر عائشی جلد اول 183 صفحه ده 0250 کری صاحب خبره وره خبر وکا لکس خبره خوره کنه خبران ته چاو خورو کنه دا تاسو یو کنه چې د مولا تاسو جوړی کی کنه د لاندې کمنټو چې وخت د څه جوړی کی د تاسو والا دا خو ان تاسو خبره څه پېښوي بابیل زما د سکرین لګ دوه تک ترغه به قاری صاحب روایت روکاږي کمنټ کې شپږ سو نفر راس د چا زیړې ودګورو خو دې شي وګوره دا ستا کتاب دی تاسو والا سید شاه صاحب دا ستا کتاب دی تفسیر عائشی جلد خبره وره سید شاه صاحب دا تاسو کتاب دی تفسیر عائشی جلد اول 183 نمبر صفحه دا کم چې جنگ یادې کنه دغه کې صبر وکړه یو منټ رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی ته وای اے علی تم کہاں تھے اے علی تم کہاں تھے تاریخ الخلفاء رو بسا زه صحیح داغي جواب درکې درلا د اتا مولا چرته ہو تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا جنگ چې و او ټول ونه تخلی ودای دا تاریخ الخلفاء له کتاب دی او صفای د تان خیم پېښوي تخلی او د توسن رو بس توس خوندو پېښوي موږ غنه شو کوي ټینګی دی نه شو بابیل کوي دا د تر اوسه د روایت متن نسی ویلی د روایت متن لا غریب نسی ویلی دلته دا مکتبی رښتیا هم چې کله بندې چې قصه سره خراب شي موسی چاره جان کام دې پېښوي بیا خبر صبر وکړه جواب درکې صبر دا یو ساعت هم پریخي دلته ناست ورو رحمانه چا درته سکرین شاټ راولې ګورو ما په روایت په متن باندې نه پوهیږي او خبرو ته دې بیا ګور تاسو نانو نه چولا استنى زلزلك كلها بسرسان خوندور كاليز مريان علي صاحب خوش آمدید السلام علیکم سيدا ان شاء الله سره حقیقت قبلوي اوري لک زور په واچ ان شاء الله علي سم سړی دا علي پرون کنځای وکړل نه دي شب توهین کردیم خودتان برای ما کی توهین خیر کرد الله به امام ما توهین کردیم نه خیر سبحان الله
در زندگی هیچ کس نمیتونه که به ما بگویه که شما توهین کردی. نه دیشب خودتان نگفتیم یا امام صادق دروغ مگه یا خدا. توهین از بر امام ما. سؤال است. شما سؤال باید بفهمید. علی مثلا در کتب شما صحیح روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که بعد از ما خلیفه ابوبکر هست. علی امیر روایت قبول داری؟ ما برخلاف شبر ثابت مکنم. یعنی شما خلاف امام صادق علیه السلام هستی؟ ما در مو کتاب شیعه شما خود در کتاب شیعه عقیده ندارین. بر شما حجت نیست. شما خود داری؟ ما خود دارم. من در مو کتابی که گفتی ما در مو کتاب در مو کتاب میارم که خوب گپ بزن قریص. در کتاب شما صحیح روایت است امام صادق علیه السلام میفرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که بعد از من خلیفه اسلام ابوبکر جور میشه. حفصه رضی الله عنها پرسان میکنه که کی برشم تو میگی یا دیگه کس میگه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم برشان فرمود که الله اخبرنی، خداوند به ما خبر داد که بعد از ما خلیفه ابوبکر جور میشه. قبول داری علی؟ یونیتید سے برب سر لوڑی کړه. قاری صاحب ایره که تو میگی با حدیث صحیح ما حدیث را نشان بده ما ببینم. ها بچشو تاسو دې ما دا کمره برابر کړی. دې ما دا کمره برابر کړی. لا اله الا الله. اول خو ای کتابه ببین عدالة الصحابة الشيخ محمد سند. ده عكس معكس خميفة معكس ذو الفقارة سو تشيوا سو تشياس عكس ذو الفقارة لا عكس ذو الفقار ناس خب عكس صحابة جوركت إنجا فاطمة الزهراء رضي الله عنها را رسم کرد. میبینی؟ بله یہ کتاب شما عدالة الصحابة دي شيخ محمد سند هست. اینجا ببینید فقد روى علي بن إبراهيم القمي إبئياد ده ذهن تباشا في تفسيره بسند چهس بخوانيد بسند صحيح عنك صادق عليه السلام. خب عن صادق عليه السلام. إنجا ببينيد بعد يعني أبو بكر رضي الله عنه خلافة ميجرة. بعد أبو بكر عمر رضي الله عنه خلافة ميجرة. إيه كتاب لكن آل ده كتاب أمو كتاب أميارم تفسير القمي أميارم سيس تفسير القمي. إياس ببين تفسير القمي مين بيني جلد 2 إنجا روايتس نبي عليه الصلاة والسلام بحفصة رضي الله عنها قف وأنا أفضي إليك سرا ما بشما يكسر بحفصة رضي الله عنها ميجا ما بتو يكسر ميجم كسر خبر نكونيد وأجر كسر خبر كردي ده شمال عن جرميشة بعد زمن ثم من بعده أبوك بعد زو عمر رضي الله عنه. فقالت حفصة رضي الله عنها فرمود من أخبرك بهذا؟ قال كيف ما خبر دات؟ فقال الله أخبرني. خداوند کی متعال ما را خبر کرد. ای کتابی کی است؟ تفسیر القمی. اما دیگه کتابی نشان دادیم که او صحیح بود. احمد زي سويخي ویخه دوستانو دا لایف در سر ماشاءالله زر کوي زر یا الله یا رحمان زر دوستانو ګوري والله العظیم کنه د دې بعضی خلکو د قصد خو شیر کوي کنه تاسو د خدای په ذات باندې قسمی د دې بعضی خلکو د قصد شیر کوي دا لایف خو د سې د چې د زړې د سې ودر دیږي د سې شیر کوي ټول ماشاءالله په یو ځای باندې ټول ماشاءالله
ګوره دلته داسې غمازان ناست دي کنه سوځېږي چې زمونږ لایف شیر کیږي زمونږ سکرین ټکیږي او دلته کم مجاهدین چې ګفټونه کوي په دې باندې خلک سوځېږي وې سوځوي دا زړونه یې ور وسوځوي الله دې تاسو ټولو ته اجر عظیم درکړي ګورئ څوک چې دا لایف شیر کوي کنه رب العالمین دې دا جسمونه د جهنم په اور باندې حرام کړي څوک چې لایف شیر کوي الله پاک دې چې څومره شرعي حاجتونه دي الله د خپل خزانو نه ورته پوره کړي څوک چې لایف شیر کوي او دوی کره څومره بیماران دي رب العالمین د دوی څومره بیماری چې په کور کې الله ټولو ته شفای کامله او عاجله نصیب کړي دوستانو زر ماشاءالله په یو ځای باید دا لایف شیر شي په یو ځای ماشاءالله ګوره څه کم شپږ سوه کسان ناستئ د الله بندګانو دا لایف چې دا ګوره د کلیسا مزدوران نشي شیر کولی او نه دا د کلیسا چې هغه سپي مینځي د کلیسا د سپیو مینځلو والا کار نه ده دا د عمر د بچانو کار دی دا د علي د بچانو کار دی صبر وکړه لکه سعیده صبر وکړه مکتبی دی بندی دی روایت روکاږي صبر وکړه تا د ټیم درکو سعیده صبر وکړه دلته زمریان ناست دي زمریان ماشاءالله دلته د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ بچان ناست دي دلته د علی رضی الله تعالی عنہ بچان ناست دي دلته د عثمان رضی الله تعالی عنہ بچان ناست دوستانو زر ماشاءالله یو ځای ماشاءالله دا لایف زر شیر کوي چې 15000 ته خو ورسیږي زر ماشاءالله تبارک الله څوک چې لایف شیر کوي یا رب العالمین چې څومره شرعي مسائل دي یا الله د خپل خزانو نه ورته پوره کوي رب العالمین دوستانو زر لایف شیر کوي ټول ماشاءالله په یو ځای باندې ماشاءالله ګوره لایف شیر کېدل څومره اسانه دي په دې خپل موبایلونو کې د قاری صاحب محترم په دې تصویر باندې لږ ګوته زورونه سي تاسو ته اپشن راځي د سند دغه سند وهي ماشاءالله هر یو کس کولی شي چې دغه سند څلور ځلې 15 ځلې وهي پاسې وخېجوي څلور 15 ځلې سند وهي پاسې وخېجوي نو ان شاء الله هر یو مؤمن مسلمان هر یو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ بچي هر یو د عمر رضی الله تعالی عنہ بچي دا به دا لایف شیر کوي یقینو که چې دا د شیعاګانو کار نه دی ښه شیعاګان لایف نه شیر کوي او دا د مؤمنانو کار دی د مؤمنانو دا د زمریانو کار دی